په بدخشان پوهنتون کې د افغانستان د سیاحتي جاذبو ملي کنفرانس د افغانستان اسلامي امارت د کابینې غړو په ګډون پیل شو. دغه درې ورځني ملي کنفرانس ته د بهرنیو کورنیو تحصیلي بنسټونو څخه 108 علمي څیړنیزې مقالې لیږل شوي چې له ډلې به یې لومړۍ درجه 40 مقالې په کنفرانس کې وړاندې شي. د کنفرانس په پیل کې د رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي خپلو خبرو کې د یاد کنفرانس له جوړېدو خوښي څرګنده کړه او ویې ویل د ویاړ ځای دی چې علمي کادرونه د افغانستان ښکلاوې افغان ملت او نړۍ ته ښکاره کوي او د افغانستان د سیاحتي ځایونو په اړه پوهاوی ورکوي. همداراز د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم یاد کنفرانس او مقالې د سیلانیانو راجلبولو په برخه کې مهمې وبللې او زیاته یې کړه. دغه کنفرانس او مقالې چې د سیلانیانو راجلبولو په اړه لیکل شوي دي زموږ د ځوانانو ترڅنګ به د بهرنیو سیلانیانو لپاره هم ښې پایلې ولري. ورپسې د اقتصاد سرپرست وزیر کاری دین محمد حنیف په افغانستان کې سیاحتي سنت ته ودې ورکولو، نړیوال ورته راجلبولو او د افغانستان د تمدن او کلتور په اړه خبرې وکړې. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت علمي معین دکتور لطف الله خیرخوا هم د کنفرانس ارزښت بیان کړ او ویې ویل چې د افغانستان سیاحتي جاذبې د افغانستان د قانونو په څیر خامې پاتې دي. اړتیا ده چې دغو جاذبو کشفولو او څېړلو ته کار وشي. ورپسې د بدخشان پوهنتون رئیس مولوي نظر محمد نیازي د کنفرانس پر اړتیا ورزښت خبرې وکړې او ویې ویل چې دغه کنفرانس د جوړېدو اړتیا محسوسېدله ځکه چې افغانستان د پراخو سیاحتي جاذبو لرونکی هیواد دی او د نړیوالو د توجه جلبول په کار وو. د یادونې وړ ده چې دغه کنفرانس ته راغلي 108 مقالې به له توحید او ترتیب وروسته هغو سکتوري وزارتونو ته واستول شي چې د سیاحت په برخه کې کار کوي ترڅو په خپلو پالیسیو او طرحو کې ورڅخه ګټه واخلي او لیکوالو استادانو ته به د مالي امتیازاتو د ورکړې ترڅنګ په ترفیع کې حساب شي. مسؤلیت